زه بدرالدین کاکړ سینیئر وایس پریزیډنټ کویټه چیمبر اف کامرس زموږ حالیه چې کومه مسله موږ ستاینه کړې ده او موږ د دې ملاتړ کوو د ترانسپورټ یونین کوم اونرز یونین چې دی یقینا د کسټم چې کوم چیف کلیکټر چې دلې ناست دی د هغه د اقدامات په رڼا کې چې کوم ژوند یې پر دوی تریخ کړی دي کومې تکالیف ته چې دوی مخامخ دي په دې حالات کې چې یو خواته ناجوړی دي بل خواته د کورنټاین مسلې دي بل خواته سوشل ډسټنس خبره موږ کوو 400 ګاډۍ تقریبا د تیرو 2.5 میاشتو په ان ال سي کوټه کې د کسټم د ناروا رویې په وجه دلته ولاړې دي موږ نن بیا د دې خبرې بیا یادانې کوو چې موږ د کم چې زموږ د ترانسپورټ اونران دي او د دې سره چې کم خلک د دې سره خلکو روزګار سره وابسته دي دا ګرده باید چې د زموږ د معاشرې د هر سړي دا ذمہواري جوړیږي چې موږ د دغه طرح مظلوم خلکو سات ورکو ورسره ودرېږو چې چیرې د دې سره ټریډ تباه دي د چیرې چې د دې سره نوي کاروبارونه تباه سوي دي یقینا دا خلک د ژوند د نورو سختو سره مخامخ کړي دي موږ د کویټه چیمبر اف کامرس د پلیټفارم سره چې کومه موږ د دوی سره د ولاړولو موږ پر هغه خبره وسوم ولاړ یو یقینا موږ دا شی ګڼو چې د کسټم د ناروا رویې د وجې سره زموږ ترانسپورټران د ډیر سخت د تکلیف سره مخامخ دي د هغه په وجه زموږ امپورټ زموږ ایکسپورټ او زموږ تاجران د ډیر لوی تاوان سره مخامخ سوي دي چې د هغې دومره لوی تاوان دی شاید زموږ چې دا کوم خلکو مالونه راغلي د تیرو 2.5 میاشتو انټرنیشنل چې کوم ویلیوز راکښته سوې د هغه څخه دا خلک ټوټل ډیفالټ کیږي نو چې دا ډیفالټ سي په دې هر سړي باندې کور پسې دی د چا ګاډۍ په کښته د چا د مزدور تنخواه نسته نو یقینا دا صرف د په وینا باندې 400 ګاډۍ دي لیکن که د دې موږ تفصیل واخو دا په زراو کورو روزګار دا ټیم رکاو دی نو موږ بالکل پر خپل خبره ولاړ یو او د دې د موقف تایید کوو د ترانسپورټ اونرز اسوسییشن غا چې د هړتال خبره کړې کورونا